په دا ځینې مسجدانو کې تراویح پر 25 یا پر 20 باندې د عالم ترقي تراویح ختم ګوري دا کلی والا څومره غټ خیر سم محروم سي تراویح چې روژه وي تراوه به وي چې څومره روژې وي هغومره تراویح سنت چې کومه ورځ په کوم ماښام د اختر اعلان وسو چې سبا اختر دی په دا شپه به تراویح نه کوي تراویح څنګه ختمه ولې ختمه ټیک دی د قرآن مجید ختم وکړه په 25 وکړه په 23 وکړه لیکن د عالم ترقي تراویح چې څومره روژې وي هغومره به تراویح کوي الله دې ودې خلکو ته هدایت وکړي چې مسلمانانو په روژه کې دا صرف تراویح کوي دوی د هغه سم خلک بدګمانه وای ته د تراویح لفظ ما ته په حدیثو کې راوښه ګوره تراویح لفظ خو تا ورکړی دی دا خو په حدیثو کې ستا پیغمبر علیه صلات وسلام کړي څه یوه ورځ څه دوې ورځې خو کړي صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین کړي د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د زمانې څخه د هغه تراویح په دغه مسجدانو کې کېږي وایي حضرت عمر رضی الله عنه کور کولی ټیک دی کور یې کولی خو ته هم کور وکړه دا زموږ تاسې په علاقه کې دا فضا نه دی په کوم مسجد کې د عالم ترقي تراویح وي دی ورسې کور دی پس تراویح کوي نو چا اعتراض وکړ څومره بده خبره ده یار هسې په روژه کې د زموږ ځوانان عبادات نه کوي د زموږ ځوانان اعمال نه کوي دا شپه ټوله په لهو لعب ختم د مسجد و څنګ د په بنډارو اخته وي تراویح نه کوي او بیا دا ملایان چې دا خبرې ورته وکړي بله ورځ یې وپوسټ کړي و چې کله دغه مفتي صاحب ویلی دی چې تراویح نسته د هغه ورځ چې زموږ په ټولمنټ کې نشي سوی څومره د افسوس خبره دا ځوانان ټوله او دا ځوانان هم یې بانه غواړي چې دومره علما کرام دومره فقها دومره کتابونه په دې ډک دي چې تراویح وکړي و دې ته نه ګوري هېڅ یو ملا وویله بس بالا دی نه کوي د حرم شریف ته نه ګوري دا ټولې دنیا ته نه ګوري چې په لکونو نه په کروڑونو مسجدانو کې تراویح شروع دي و دې ته نه ګوري هېڅ یو ملا خبره وکړه بس تا ځان ته بانه جوړه کړه په دې نه خلاصېږي عزتمن خپلې تراویح وکړه وایي تراویح لفظ نشته تراویح خو د راحته څه دي یعنې صحابه کرامو به 4 رکاته دومره اوږده وکړله بیا به په مابینځ کې کښېنستل دا 4 رکاته وروسته دومره ارام به وکړي چې بعضې به ګس توافونه پکې وکړي نو تراویح د راحته څه دي نو خو دغه نوم د هغه وخت څخه پر پرېږدي که تراویح نوم ورکوي که د قیام اللیل نوم ورکوي که بل نوم ورکوي که هر نوم ورکوي خو دغه 6 رکاته به کوي په دې کې خو اختلاف و چې 8 دي که 6 دي دا بعضې 8 کوي مثلا اختلاف کوي دا خو تر اوسه چا نه دي ویل چې ګس تراویح نشته دا بیا اوس نه وایي دا هم ناراوته چې وایي تراویح نشته نو خپل ځان د ثوابونو څخه مه محروم کړه تر اخره ورځې پورې د اخرې شپې پورې باید تراویح وکړي د اختره څخه وروسته چې ټوله کال هره شپه شل کوي خو دا د روژې د تراویح ځای به نه ونیسي ځکه د روژه کې نفل په فرض دي په دا نورو شپو کې به نفل نو ختمول یې نه دي پکار په هر مسجد کې باید د آخري شپې پورې تراویح وي چې د اختر اعلان وسو تراویح ختم دا د شیطان یو غټه توګه ده چې موږ د ځوانان د دغه عباداتو څخه محروم کړي الله دې زموږ پر حال باندې رحم